ګور مطلب دا دی چې موږ په اکسس کې فاصل څنګه پیدا کړو چې دا څوم فاصل دی د کال څومره هفته ده نه څه اوس راځو چې اوس بیا په ډیټ کې خبره ده نه دا زموږ سره ډیټ دی نه موږ ته باید په کار دی دا پیدا شي چې دا څوم فاصل ده څومره هفته ده نو دلته به راځو صرف دلته چې لیکو فارمټ کې فارمټ کې بلته ورکو چې کیو چې ورکو دا رن کو دا یس کو اوس موږ ته دا څومره فاصل دی څلورم فاصل صحیح ده کم ډیټ دی څلورم فاصل دا ډیټ دی ګوره میاشت په کېږي ولسم میاشت په کال په کېږي اوس کوم ورکو دا چې اول دا ولې د 2000 څوم د 2015 کال مثال اول فصل کدانی کال څو فصل دي څلور اول کوم درې فصلونه دي صحیح او بیا چې شو کو وې کار د ډیر راته وشه دبليو دبليو دا یس کا دا وې د کال څو هفته ده اول هفته اوس راځو کرنٹ ډیټ ورته راځو ټوډي نن نیول تاریخ څه هفته یعنی د مجموعه راځي مجموعه ور کال چې نو وسوي د 2015 دا څو هفته ده درويشتمه اوس نو تاسو حساب وکړئ شپږ میاشتې څلور هفته برڅو کېږي څلور دا د غزنی تاریخ کې دغه راځي نه تیوش راځي ځنی نویش راځي هلته وایي ځنی د تغیر په ځای نو ځکه سر مخلاصو که موږ دا میاشت څومره کو اومه میاشت کو اوس وګوره وایي څو هفتې کېږي اومه میاشت یا مثلا مکمل کال څو هفتې دی 12 دو پنځوس دی اوس یې وښایي سر مخلاص ان شاء الله کو سوالات باندې ښه بل ډیټ دی موږ ډیټ لیمټ کو مطلب راځو ورته وایي چې یاره دا ما سره ډیټ دی ډیټا ولیډیشن رولز کې راځو ورته وایي چې یاره یو ډیټ لکه تیر ورځ کې موږ ویلي چې لایک سویم سټریک څوم مثلا 2015 انټر کا سوري you can't insert the other date below 13 below 14 up to 16 only you can insert session 2015 some year otherwise sorry उस राशि धारण की दायस की दामियस की دا ډیټ کلیر کی اوس راځم زه ته لیکم مطلب سویم اوسنۍ کال ګورې دا موږ کال لیمټ کې منې کې نه منې 15 منې زه راځم ورته وایم چې 14 کال راځم ورته وایم چې 14 کال صرف یو کال د دوه د بټوین ايش كل هغه خو بیا هغه کول هغه خو بیا داسې و چې میاشتې و هفتې و ورځې شو سر دې نس خلاص هغه په میاشت کې دا پوره میاشت دې کال نه شي اوسه دا و دا به مکمل 12 میاشتې به صحیح ده هغه بس ها کیو څه مثلا مشکل وکړه د کال فصل هغه کیو لیکه دا یعنی څه معنا کیو څخه د دې مخفف دی که کود دی د څه و دا وګوره بس مثلا دبليو ویک صحیح ده فصل ته په انګریزي کې څه شوی سیل
په دا چې باندې دا دغه شارټکټ ته وګورئ یو ځل بیا هم درته وګورو ښه دی دا خبرې مطلب زه بلکل پوه شوم چې د دې مطلب څه دی بیخي د هغه حد څخه هېڅ شی نشته مشکل دا خو د کمپنۍ د خوا څخه کوډ دې ورکړل شوی دی صحیح ده دا کوډ ووایه دا شی راځي صحیح ده اوس نو ورڅه شین و لام څه معنا دلته لښکرګاه وایه امریکې ته ویس ورته دا شین و لام څه معنا سر به خلاص و هغه ارام پاتې کېږي چې ورور دا څه اوس خوند راته دا صحیح خبره ده استاد موږ ورک پروګرام ته مثلا هغه ډبل دی زه په ټي باندې شارټکټ وکړم چې هغه ټي باندې ما تخلص ښه اوس ګورئ مطلب بل چې دی بل ازو ډېټ ورته وایي چې یاره ګریټر دین 6 4 او بیا څو 2015 هش او بیا هش اوس دا څه وسو د دې مطلب دا چې شابس یس د دې مطلب دا چې موږ اوس کولای شو چې صرف او صرف ګریټر دین ډیټ انزر پورته تاریخ او اصل کې کار ورته دا نه مني نو چې وګورو دا به صرف چې وګورو شپاړس په کو بیا به چې کېږي تر خلاص باندې او ورته وایي چې مطلب پدې کې not like ستریک څو 2015 مثال دا روان کال څو دی شپاړس زه ورته وایم چې یاره دغه یو سافټویر دی جوړوم چې دا پروژه باید په شپاړس کې یا په دې لکه ځینې سافټویرونه چې وایي تر محدود تاریخ په طریقه کار کوي اصل کې دا ځلان هغه انسټالر دی تر محدود تاریخ په کار کې بیا سی ډي راچلته لیکي ده چې your date has been expired یعنې دا سافټویر بیا نه انسټالیشن ده نو بیا زه څه چل سره کوم زه بیا په افغانۍ چل سره راغله کمپیوټر تاریخ شاته مې کې دی انسټال کوم بیرته یعنې دا نه دا خو نه ایکسپایر کېږي نه ایکسپایر تاریخ ته بورډ چلته شي یو بورډ دی د سپیر کې روزمین بورډ سر خلاصو دا ځلان انسټالر ورته پخواني زوړ انسټالر راکړی د سی وای ایکسپایر ورته ایکسپایر را غره بیا چې وراچو یا ته لیکلی چې دا 2014 سم کوي کار کې افاده کار نه کوي تر هغه ډیټ 2014 سم کوي بس انسټالر شوی سي سر خلاصي لري ښه اوس ناټ لایک مطلب چې زمام چې په 2014 کې مطلب باید دا سافټویر بیا څوک انټری ونه کی ډیټ داخل نه کی په څو کې په شپاړس اوس موږ راځو ته ډیټ راځو مثلا اول د 2000 شپاړسم زوم 15 پیسې بیا راځو ورته چې اول د 2000 شپاړسم نیم ولسم دی بس یو کال بس یعنی دا راځو مخکې داسې و چې موږ لایف ورته ورکړي کار مو ورته ورکړي 2015 کار کوي یوازې 2015 کې کار کولی شو نه دي شاته کولی شو نه دي مخکې کولی شو دا داسې دي 2015 کار نه کوي آخر کولی شو سر مو خلاص باندې یو کال دپاره یو کال دپاره کار نه شي کولی په دې مابینځ کې راتلونکی کال وایي ستاسو پروژه ایکسپایر کېږي بل کال نه شي یا لکه په نیټ کې ځینې داسې ډیټابیسونه جوړ دي چې دا هغه تېر کال یو شی پکې لیکل کېدی یو شی کاپي کېدی یو شی راخیستې اوس نه راخلي سر مو خلاص وایي ډیټ اوس راځو مطلب دا زده کوو انشاءالله په دې ډیټ خو انشاءالله لږ نور پوسټ دا لایک استاد ته کومه نه شي د ډیټ سره لایک کوم لایک لکه دا غلط لکه دا پلان کوي دا شي صحیح اوس راځو د چې نیم تر راځو په نیم کې څه کولای شو شابس
पनिम की मुझे अजून तो को हम दा लाइक इस्तेमाल वाले सुपरवोल्टेशन रूल्स की मतलब गोरी लाइक स्टायरिक ए स्टायरिक बी दे मतलब चीज देवल में मुझे सुकार को बच्ची जुबानी स्टायरिक ए लगा लाइक गोरी को स्टायरिक ए को दल दराज मुझे चीज नहीं नेम कर दल दराजू लिखो ची हाँ वो नहीं की दे मतलब दादी चावल बैठ ई दहर लगा तो आवाज सर की बैठ जावा ए रात तब क्लास उस गजल का अहमद लगा अहमद मनिए वर वैसे ना मनिए तो ए वर का सर ऊपर के ओ सीधे पावर लगा की पावर ताई तो इसका दलवात सर होता है सीधा वर वली ने बनी पापा की ए वर को सही ना वो सरास दासी विषय वर का मतलब जवान चिना शिशुविस पपाई के निसरा 25 की राशि ए स्टेरिक राशि सड़े राशि के लिए खतरनाक थी यार शाह ऊपर दायस की मतलब उस दामना मतलब अवल बैठ ई या ई ده ए वो जरा आदमी तरीका महमद बिल्कुल एक्सेप्ट नजर आदमी तरीका में चोली ने एक्सेप्ट बाद बसर के उस पपाई की एवर का में अवल सर के बाद ई बिया में सर मखलास हो शाह बदावे मुर्तवा में छी मतलब not like समाना जंदा ए दिन आफरे यस यस पावर सर की कह रहा था ना वो राजू तरीका में अहमद नेम वली और मन बनी छिपा सवाल सर के एरा लगा तो बात परनाम जी द अहमद न में गैद न या अहमद या पसर की एरा गले गन न يعني يقولون لكم يستجوا أو كذا توم للمجلس او كان ستريكتر اخذك بابا بابايك انا أستاذ أخو مثلا أنا بركم ولا استوى استشارات دغور مش مثلا داكود نه داكود دا اختراع دي توای چې تاسو یو استاد شي دروشي هغه په څو طریقو واړه استعمال کې خلاص صحیح مثال درته ته خو دا د پمپان موټرانو کار کوي نه ټول موټران د وشترینګ د بل فاتره تازه مرواز وشترینګ د بل فاتره دا تا اختراع وکړه کار پربل ماډل دی وایي سیده انسان دماغ دا کوم چې پربل قسم دی وایي یو بل کار وکړي بس نو شي بشرا یعنی دا تاسو ټیسټ دا څه شی د بل رقم یې وایي راځي ما پښتنو کې شاید مانی ولې د پربل قسم اړول خپل دماغ مکار اخست تر مخلاصو دا کوډل تاسو کوشش کوئ د خپل دماغ کار او خیال کې دا د سیمه څنګه دا د سیمه سره کوم څه ټیسټینګ کوي ضرور دا نه ده چې نو وسو نو وسو ولا دا خطرناک څه نو وسو اگر دا موږ تاسو مجلس کې شنو وای نظر ورته تایید نه سرمنس خلاص نه نظر ورته تایید ورته چا نظر دا نه دي چاتمن بتایي دی و دا غس باید وسی زه دا تم ستاسو نظر ته بل اړ خپل نظر وای زه مس نو کوم نظر ټول بتایي ټول نه کی ډېر دا او دا یو نه هغه ما چې ورته تایید ولا ورته تایید نه دي نظر هیڅ کله ورته تایید ولې څوک زما نظر دا چې دا کار چې دي شي دا د نظر دی د نه دي چاتمن دا کار زما نظر دا دی چې په اسلام کې ولا شي زما په نظر دا زما په نظر د نه چې دا عام وي د زما نظر دا سر نو څه خلاص خبر بچی چې روانه کوډینګ کې روانه شه اوس مطلب دا دی چې په سر کې ای په پای کې بی سر نو څه نه بیا چې وګا بیا راځي ویل کې چې بی بیا سټایل ګورې دلته راځي ویل کې چې لایک ا like static A static B
صحیح شو راځم دا اوس ټیسټ کوم اوس دلته راځه ولیکه چې یاره منې کې نه څه شي دی نوم احمد اوس راځه ولیکه احمد ماضي بي ورسره ورکه احمق سر مخلاص باندې مشکل خو نه لري not like اول سره اخر کې مراوله راځي مراوله ښه بل څنګه کولای شو بل کولای شو چې ان کوس احمد کاما خان کاما ولی کاما علي کاما خالد کوس کا د دې مطلب څه شو دا غنمان اکسپټول ور هیڅ نه ما اکسپټول راځه ویو وز راځم ته کم نه مانوا ولی مطلب راځي لیکو ولی خالد علي احمد بل څوک کریم لیکم سر مخلاص باندې صحیح بدل باندې البته د تاکور سره پراپرټي نو ویل دا یا استاد دونه درس نه ولې تقریبا 2 ورځې وخت شپه نشته پروژه پوره شوه کوم خبرات کې کوم اکسس ته لاس نه ورولې او په یمسه کې مولا 2 ورځې ورځې ماستران دا راځي ورته چې شي not in سما sorry you can't insert these names to the list وسرا سوال مان لکھا دا ڈیلیٹ کے ادھر ڈیٹا ختم کا رازن تلکم چوک گل مرجان دا گل دل کے سر مخلاص گل باچا دا منی صحیح نا کریم دا منی احمد دا مولا بلیک لیست بلیک لیست هم کولای شي جوړ واچو یا په بل وجه باندې هم کولای شي میسج هغه وان میسج ورته کې جوړ دا میسج دا وایي یا دا وایي څنګه په دې عنوان نش کولای شي یا دا عنوان چې انټرویو کړی دا عنوان ناکام شي دا خپل ورته ویل کې ګوري د دراز وړي په پښتو باندې چې وو به صحیح شو دارن یس وزن ترازو چوک لکھو احمد لکھو سر مخلاص باندې شه ډېر لیمیټیشنونه شته شابس چې موږ کولای شو دې لپاره استعمال کړو کوار دي اواز دې لنټي انډیکس دی صحیح ته پینټکس دی ډوپلیکیټ دی اس ډوپلیکیټ نو ډوپلیکیټ دا به ان شاء الله بردا خاتمه ورکړم په څه خاطر به خاتمه ورکړو خو نو څه